خورسکا او دشا ما خام بدت ملاویږي روټه زه نفرت کوم د غریب سړي نه. افسوس چې په وینه مې ټکر نه وی نو ما په تاله د دې خبرې ډېر ښه جواب درکړی و. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو په ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، جهانگیر خان، ارباز خان، شاهد خان، عجب ګل، علي جمال، نیک خان، صدرا نور، نیلم ګل داسې ډېر فنکاران دي چې په مختلفو فلمونو او ډرامو کې د خپل فن مظاهرې کړي دي او تاسو د دې ټولو فنکارانو او هنرمندانو فلمونه او ډرامې کتلي دي. خو زه نن د یو داسې ډرامې په حواله خبره کوم چې نه یوازې تفریح ده بلکې د ژوند دپاره یو ډېر غټ سبق دی. د دې ډرامې نوم دی بیا به ژاړې. دا ډرامه د یو پلار او د هغه د دوو زامنو کیسه ده. یو زوی سرمایه‌دار دی، غټ کور، ښه کاروبار او ښه درنه روپۍ لري، خو د هغه کردار او اخلاق خراب دي. بل زوی بیا غریب دی، مالی مشکلات لري خو د ښه کردار خاوند دی. د کهانۍ شروعات له هغه ځایه کیږي چې سرمایه‌دار زوی د خپلې ښځې په ذریعه خپل زوړ پلار ته سپکاوی کوي. هغه پلار چې ټول عمر یې د خپلو بچیانو د خوشحالۍ دپاره قرباني ورکړې ده، په آخر کې له خپل کور نه ایستل کیږي. کله چې پلار له کوره وځي د هغه سترګو نه اوښکې بهیږي. هغه نه پوهیږي چې د عمر په دې اخري حصه کې چېرته لاړ شي. خو هغه غریب زوی چې مالي تکلیفونه لري خپل پلار ته عزت ورکوي، خدمت یې کوي او هیڅکله هغه په ځان باندې بوج نه بولي. دلته دا ډرامه موږ ته دا پیغام راکوي چې په ژوند کې د انسان دپاره صرف پیسه نه بلکې ښه اخلاق او ښه کردار هم دی. بل اړخ ته سرمایه‌دار زوی ورځ تر بلې په غرور او تکبر کې ډوبیږي. د هغه دا خیال وي چې ما سره سرمایه ډیره ده، زه په ژوند کې هیڅ چا ته نه مجبوره کیږم. خو ژوند تل یو شان نه وي. یو وخت داسې راځي چې د سرمایه‌دار زوی په سرمایه کې مشکلات راځي او ورو ورو هر څه ختمیږي. هغه ټوله سرمایه د ده له لاسه وځي. په کومه سرمایه چې د غرور او تکبر کاوه اوس په سختو مشکلاتو کې راګیر دی. بل طرف ته غریب زوی د ښه اخلاقو د ښه کردار د وجې ترقي کوي. دلته دا ډرامه تر ټولو ښه پیغام دا ښکاره کوي چې ښه اخلاق او نیک عمل انسان لوړوي، خو غرور او بد عمل انسان له منځه وړي. کله چې سرمایه‌دار زوی غریب شي نو په خپل بد عمل پښیمانه کیږي او له ځان سره سوچ کوي چې ما خپل پلار او ورور ته څومره درد رسولی دی. د پلار دعا د هغه اوښکې او د هغه مظلومیت د دې ډرامې خاص برخه ده. ګرانو کتونکو، دا ډرامه یوازې یوه کیسه نه ده بلکې زموږ د سوسایټي یو حقیقت هم دی. موږ په دې معاشره کې ګورو چې ځینې خلک د پیسو او سرمایې د وجې خپل مور او پلار هیر کړي. بیا به ژاړې موږ ته دا نصیحت راکوي چې د مور او پلار خدمت تر ټولو غټ عبادت دی. غرور او تکبر انسان تباه کوي او نیک عمل انسان ښه منزل ته رسوي. په دې ډرامه کې د کراچۍ ډېرو ښو فنکارانو د خپل فن مظاهره کړې ده، لکه کامران خان، علمگیر باچا، علي اکبر، مانور او د پاکستان ټلویزیون یو ډیره مشهوره فنکاره صبا شیخ هم په دې ډرامه کې د خپل فن مظاهره کړې ده. هر زوی ته پکار ده چې دا ډرامه خامخا وګوري چې عبرت دې واخلي. ګرانو کتونکو، بیا به ژاړئ. د دې ډرامې په حواله څو د خوند خبرې چې وطن چینل تاسو ته پیش کړي. دا ډرامه به د جون په 4مه نیټه ماښام
په 7 بجې باندې به ریلیز کیږي. تر بل ښه او ښایسته پروګرام پورې ما ته راکړئ اجازه. د الله په امان.